زما په نظر باچا خان د خپل مبارزې دپاره څو ډوله اهداف درلودل چې ډېر بنسټي وو د هغه د ولس دپاره. یو شمېر دغو اهدافو ته په ژوند کې او تر ژوند وروسته یعنې تر خپلې مړینې وروسته ورسېد. د ده تر ټولو اساسي هدف د پښتنو شعوري ویښتیا وه او خپلواکي وه او یووالی. زه داسې فکر کوم چې ده د دې دپاره مشخص دوکتورین وضع کړل او لږ تر لږه د همدغو دوکتورینو وضع کول پخپله یو لوی بریا وه. زه باور لرم چې له هغه راوروسته نسلونه به د هغه اهدافو ته په پام هغو ته ورسېږي. د پښتنو تعلیم او تحصیل ته پام، د هغوی د ښاري کېدو او عصري کېدو مسئله، په معاصرو سیاستونو او پوهنو باندې د هغوی پوهېدا، د ښځو حقونو ته پام، د یو معتدل اسلامي تفکر ترڅنګ د موډرن نړیوال تمدن ته پام او له نړۍ سره روابط. د هغه په کتاب زما ژوند جد و جهد کې د دغو اهدافو او د هغه لپاره د مبارزې ټول خطوط موندلی شو چې هم د انجمن اصلاح افاغنه او هم وروسته بیا د خدایي خدمتګارو په سلسله کې دغه اهداف وپېژندل شول. زه فکر کوم تر ټولو لویه بریا دا ده چې له هغه راوروسته نسلونو د هغه د مبارزې اهداف وپېژندل او زه باور لرم چې د هغو د ترلاسه کولو دپاره به د راروانو نسلونو مبارزه د باچا خان پر پلونو همداسې روانه وي.